سلامونه ملګرو د اوښکو کشتۍ ولې د اوښکو کشتۍ موږ په استونیا کې یو او استونیا البته د استونیا په پلازمینه تالین کې یو استونیا د هغو دریو بالتیک جمهوریتونو نه دی چې په 1990 لسیزه کې له شوروي اتحاد بیل شول خو دا کیسه له هغه نه مخکې ده کله چې په 1940 کال کې د هټلر ځواکونو ماتې خوړله او د شوروي اتحاد سرې لښکرې دلته راورسېدې نو دوی د دغو سرو لښکرو له ډاره شاوخوا 15,000 استونیایان په وړو کشتیو کې د دې په لټه کې شول چې ځانونه وژغوري ډېره برخه یې جرمني ته ولاړل چې شاوخوا 45,000 وو نورې سویډن ته ولاړل شاوخوا 90,000 او د پاتې برخه یې بیا نورو هیوادونو ته فنلنډ ته ولاړل او په فنلنډ کې هم شاوخوا له 7,000 نه تر 9,000 پورې کسان په دغو وړو کشتیو کې ولاړل ډېرې غرق شول ډېرې ورسېدل او اوس د دوی په ویاړ دغه ځای د دوی په یاد البته د سپټمبر 21 او 22 د بشري حقوقو د انسټیټیوټ لخوا دغه ورځ یادېږي او خبره په دې پورې ده چې نن سبا هم د جګړو له امله خلک تښتي او تاسو ته معلومات شته چې په دغسې وړو بیړیو کې په وړو کشتیو کې خلک درومي او په سمندرونو کې غرقیږي